راځو ګرانه اول شپې ورځې دي پرون ما دا خبرې وکړلې په دې ورځ کې موږ ورته سبق لږ وایو وجه یې دا ده چې پرون څه ملګري راغلي وو نن څه نور دوستان ملګري راغلل سبا به څه نور راځي نو دغه هفته انشاءالله تعالی زموږ استاد سبق به لږ سلو روان وي د هغې نه بعد زموږ استاسو کلاس مکمل یوه ګنټه وي پنځه باندې دوه به شروع کوو تر پنځه کم درېو پورې ستاسو کلاس یې دی ما پرون هم وویل نن هم ویم پنځو نه واله تر شپږ میاشتو پورې ډیوریشن لري په دې کې تاسو ته هر څه ښودل کېږي ته د یو ادارې د کار کولو دپاره قابل کېږي دا توانایي پیدا کوي چې په دې شاوخوا ادارو کې هر رقم کار محاسبه وي که ریپورټینګ وي که د ټایپینګ مشکل دی وي که د ډیټابیس مشکل دی وي که د فنکشن مشکل دی وي ټول پکې درته حل کوم انشاءالله تعالی چوټي ته مه کوه سبق درته زه ښایم موږ تاسو پرون دا خبرې کړې وه چې آوټلاین آف اور کورس په دې کورس کې به موږ تاسو ته څه شی وایو ګرانه د هغې مې تاسو درکړی آوټلاین درکړی ویلي مو چې موږ به وینډوز وایو چې په دې کې ټایپینګ کورس اور د ټریکس کورس شامل دی بیا به څه وایو وینورډ به وایو ګرانه او ویلم چې په دې کې موږ تاسو سره ډاکومنټیشن دی په دې کې موږ تاسو سره کالکولیشن دی او په دې کې موږ تاسو سره ډیزاینینګ دی ګرانه د هغې نه بعد چې داسې ټیم موږ تاسو یې بیا مطلب څه به شروع کوو ایکسل پروګرام به شروع کوو درته وایي چې په دې کې موږ تاسو سره کالکولیشن دی په دې کې موږ تاسو سره اکاونټینګ دی په دې کې موږ تاسو سره فنکشن دی ګرانه په دې کې موږ تاسو سره فارمولې دی او په دې کې موږ تاسو سره پروجیکټ دی چې دا څنګه ختم شي څه به شروع کوو ګرانه پاور پوینټ پروګرام به شروع کوو چې په پاور پوینټ پروګرام کې موږ تاسو سره انیمیشن دی ګرانه په دې کې موږ تاسو سره پریزنټیشن دی ګرانه پریزنټیشن او په دې کې موږ تاسو سره ټرانزیشن دی ګرانه دا شیان به موږ تاسو انشاءالله تعالی په څه کې وایو دا موږ تاسو پاور پوینټ کې وایو اور لاست میں تاسو ته ما ویل چې انټرنیټ وایو اور اس کے ساتھ څه شی به وایو ګرانه موږ تاسو نیټورکینګ به وایو ګرانه چې دا موږ تاسو مکمل راټول کړو اټ بیکم 19 سافټویرز دلته موږ تاسو نه سافټویر وایو 19 سافټویر به انشاءالله تعالی موږ تاسو په دغه ځای کې زده کوو دا خبرې پرونه اوس دا 19 پروګرامونه چې دي دا په دې شاوخوا کورسونو کې په مختلفو نومونو سره یادي تاسو واستې بعضې کورس ته ورشئ او ورته ووایئ چې ما کمپیوټر نه دی ویلی زه غواړم کمپیوټر د سره شروع کړم بیسک نه شروع کړم بنیاد نه شروع کړم څه وکړم نو بعضې کورسونو والا وایي راځه ایم ایس آفیس ووایه دا د هغه خلکو دپاره ښه څوک چې کمپیوټر سره اشنایي نه لري بعضې وایي نه راځه سی ای ټي ووایه بعضې آی ټي ووایه بعضې سی پی سی ووایه بعضې ایم او ایس ووایه بعضې څه شی ووایه موز ووایه بس بزنس دی ګرانه تجارت دی دا پورته پروګرامونه چې کوم تاسو ته ما ذکر کړل چا په دې کې یو پروګرام کم کړی نوم یې بدل کړی فیسي کم اخلي چا په کې پروګرام اضافه کړی نوم یې بدل کړی فیسي زیات اخلي نور هېڅ خبره نه ده چې هر کورس ته لاړ شي دا نومونه به تاسو واورئ ستاسو به داسې ملګري وي تاسو اکثر ولته اتاقونو کې اوسېږئ رومز کې سټې کوئ نو اتاق کې به تاسو سره څو ملګري وي یو نه تپوس وکړه هلکه څه شی وی زه ایم او ایس ویم په هغې کې تا کوم پروګرامونه ویلي هماغه ورډ ایکسل ایکسس همدا برته یادوي بل به زه سی پی سی ویم هلکه تا پکې څه ویلي به سیف ایکسس به پکې نه بل به زه وله آی ټي ویم انټرنیټ به پکې نه نور همدا شیان دي ګرانه بس دې کورسونو چې دی ګرانه یو فریب جوړ کړی دی پیسو د شکولو دپاره طریقې جوړې کړي دي بس چا یو نوم ورکړی شاګرد دوګه کوي پیسې ترې کټ کوي چا بل نوم جوړ کړی پیسې د شاګرد نه اخلي او بس پیسې ترې وایي خو دا نومونه چې څونه دي ګرانه دا نومونه موږ او تاسو سره فیک دي ګرانه دا موږ او تاسو سره غلط دي دا نومونه د کمپیوټر په دنیا کې سره شته نه که څوک هم وایي چې دغه پروګرام زه ویم نو زه په هر ریکارډینګ کې دا خبره کوم چې کمپیوټر کې دی د دې پروګرامونو په نوم باندې یا د دې شیانو په نوم باندې ماته یو کمانډ وښایي زه والله چې دا ټیچینګ پرېږدم ورته پروګرام خو لرې خبره ده پروګرام خو هسې هم نشته په دغه نومونو دې ماته داسې یو کمانډ وښایي لکه دا کټ لکه دا کاپي لکه دا فارمټ پینټر والله کې زه بیا ټیچینګ کوم سره یې کومه نه چې دا شیان پکې شته په بار ملکونو باندې په دې نومونو باندې سره څوک دا سافټویر پېژني نه
دا ورډ ایکسل ایکسس دا شان په دینو باندې څوک نه پیژني صرف په کوم نوم باندې پیژني ګرانه په ایم ایس افیس نوم باندې پیژني نو تاسو ته مې ګرانه که تاسو نه څوک چیرته کې بار ته پوسو کی چې لکه ته په کمپیوټر کې سوي نو تاسو بس لیکي یا سبا ورته وای چې مونږه ایم ایس افیس وو که تاسو سوچ سرجی تاسو په بورډونو کې غړ خپل ایم ایس لیکلې ده بزنس ته سوق مجبور خلک دي نومونو سره مشغول دي آشنا دي نومونو سره نو تجارت لپاره موږ هم دغه نوم یوز کوو خو انټرنیشنل نیم د دې سافټویر څه شی دی ګرانه ایم ایس افیس دی اوس ایم ایس افیس ګورې بیل شیز دی موږ تاسو سره او بیا وینډوز بیل شیز دی دلته ډیرو خلکو دا دواړه وزې کړي دي ایم ایس افیس کې تا ته موږ وینډوز خایو تا ته موږ ورډ خایو تا ته موږ ایکسل خایو وینډوز بیل شیز دی ایم ایس افیس بیل شیز دی وینډوز به موږ وایو او ایم ایس افیس به موږ تاسو یو خدا ټول موږ تاسو سره د یو څه په نوم باندې یادېږي ایم ایس افیس په نوم باندې استاد سوکوي چې لکه دا راته وایا چې وینډوز فرست ټایم کله جوړه شوې ده عادي کوېسچن دی په انټرویوانو کې اکثر وخت دا کېږي ته کله کمپیوټر اپریټر جابز ورته وظیفې دپاره ځې او ته انټرویو ورکوې نو دا کوېسچن پکې عام دی تا ته ویل که وینډوز کله جوړه شوې ده زیاترونه دې نه ناخبر دي زیاتره په 2009 کې جوړه شوې ده هغه 2009 وینډوز سره اشنا وي بعضې په 2010 کې جوړه شوې ده هغه 2010 وینډوز سره اشنا وي بعضې په 2008 کې جوړه شوې هغه 2008 وینډوز سره اشنا وي خو یاد ساتئ ګرانه فرست ټایم وینډوز موږ او تاسو سره په سن 1983 کې جوړه شوې ده ګرانه 1983 کې جوړه شوې دا شیان یاد ساتئ د ایگزامز کې راځي درته انټرویوانو کې راځي درته ګرانه نو په لومړي ځل موږ او تاسو سره وینډوز کله جوړه شوله په سن 1983 کې دا غینه پاته ته څوک ویل که ایم ایس افیس کله جوړ شوی دی مطلب درته ورډ کله جوړ شوی دی ایکسل کله جوړ شوی دی ایکسس کله جوړ شوی دی تاسو کې به داسې سرون ته ناست وي چې هغوی به دې باندې یو ځل تیر شوي یا به ستاسو شاوخوا کې داسې دوستان وي چې هغوی دا ایم ایس افیس ویلی وي دا نن ته تپوس وکړه ورته ورډ پروګرام کله جوړ شوی ایکسل کله جوړ شوی ایکسس کله جوړ شوی نه خبر دي ته زه دا شاګردان نه ملامت کوم زه هغه استادان ملامت کوم دوی ته تدریس ورکوي هغوی خپله دې پړه لا کمپلیټ انفارمیشن نه لري نو یاد ساتئ ګرنه فرست ټایم ایم ایس افیس موږ او تاسو سره په سن 1993 کې جوړ شوی دی په 1993 کې موږ او تاسو سره دا ټول پروګرامونه یعنې ورډ ایکسل ایکسس پاور پوینټ او د سینور پروګرامونه څه شی شو ګرانه موږ او تاسو سره جوړ شي مارکیټ ته راغل نو وینډوز د دې لپاره استعمالیږي چې ستاسو څه شی په کار راولي کمپیوټر په کار راولي که وینډوز په کمپیوټر کې نه وي کمپیوټر به استعمال شي نه په 1902 کې کمپیوټر جوړ شوی خو د کمپیوټر د استفادې په نوم باندې څوک نو چې د دې نه استفاده کړی بیا ما چې په 1903 کې دا خلک رالل بل ګیټس ته کېناستل او بل ګیټس را پاسېده جی یو آی په نوم وینډوز جوړه کړله خو په هغه کې کال 1903 په دې وخت کې مایکروسافټ کمپنۍ موږ او تاسو سره نه وه ګرانه بل ګیټس عام انجینر و چې څوک به ورغی او پیسې به ورکړي هغه ته به سافټویر جوړاو ورته به ورکاو نو دا دوه تاریخ یاد ساتئ دا ګوره عام کوي ځان سره دا په هر ځای کې دا شی شته ډېر دوستان دې نه خبر دي اول وینډوز کله جوړه شوې ده 1983 کې افیس کله جوړ شو په 1993 کې چې په افیس کې ورډ ایکسل ایکسس پاور پوینټ ون نوٹ پبلش گروث آؤټلک سکیپی فور بزنس نه سافټویر دي ګران دا څلور نه دي دلته بس چاته چې ورشي څلور سافټویر دي کم دي پکې ورډ دی او ایکسل دی او ایکسس دی او پاور پوینټ دی نه ګرانه افیس کې ځان ته سیوا د وینډوز نه سافټویر دي ورډ ایکسل پاور پوینټ ایکسس ون نوٹ پبلش گروث آؤټلک او سکیپی فور بزنس نه سافټویر په ایم ایس افیس کې شامل دي ګرانه پوه شو په خبره باندې نو دا ټول نه سافټویر فرست ټایم په کم کال کې جوړ شو په 1993 کې جوړ شو استاد څوک وایي زه صحیح شو ته ایم ایس افیس وې تپوس درلو کې چې لکه واټ از ایم ایس افیس ایم ایس افیس څه شی دی نو ته ورته څه شی وایې ګرانه واټ از ایم ایس افیس ایم ایس افیس څه شی دی نو سیمپل ام مطلب من او تاسو سره سره راځي ګرانه د ام مطلب من او تاسو سره راځي ګرانه میکرو اور د اس مطلب من او تاسو سره راځي ګرانه د اس مطلب راځي سافت
چې دا کمباین کړي اټ بیکم واټ مایکروسافټ څه شی دی نیم اف کمپنی دا موږ ته د کمپنی نوم دی مایکروسافټ هغه کمپنی ده چا چې ورډ جوړ ک ایکسل جوړ ک وینډوز جوړ کړل او د بلاش پروګرامونه کمپیوټر لپاره ډیزاین کړل د آی کمپنی نوم مایکروسافټ دی نو ځکه د سافټویر په سر کې دا نوم ورکړي چې خلکو ته پته ولګي چې دا سافټویر چا جوړ کړی دی مایکروسافټ جوړ کړی دی پاتې پکې د افیس کلمه شو څوک ته تاسو کې چې واټ از افیس افیس څه ته وایي دلته موږ اکثر وخت بازارونه د انټرویو په دوران کې تاسو کو سرجی افیس څه ته وایي وای افیس ادارې ته وایي موږ تاسو پښتو کې اداره وایو په انګلیش کې ورته څه وایي افیس ورته وایي دا انګلیش دومره کمبخت لینګویج دی چې یو لغت په یو ځکه یو معنی ورکوي بل ځکه به بل معنی ورکوي نو دلته موږ تاسو سره افیس چې دی ګرانه دا موږ نه وایو دا موږ تاسو ادارې ته وایو دلته وایي چې افیس از دا نیم اف وات سبجیکټ دا موږ ته د مضمون نوم دی دا د سافټویر هدف دی دا شیان موږ تاسو زده کوو یا داسې ویلی شو چې په افیس کې هغه پروګرامونه شامل دي کوم چې پر اداري کارونو کې استعمالیږي ته دا څه دپاره زده کوې دې دپاره چې سبا په یو اداره کې کښېنې رپورټینګ وکړې کالکولیشن وکړې ډیټابیس کنټرولر شي پروجیکټ کنټرولر شي مالیات کنټرول کړي نو افیس مطلب څه شي شو ګرانه یو دا چې د مضمون نوم دی ځکه موږ تاسو زده کوو او دویم په دې کې هغه پروګرامونه شامل دي کوم چې پر اداري کارونو کې استعمالیږي پوه شو په دې باندې ګرانه مشکل خبرې ان شاء الله تعالی لهجه باندې مو پوهیږئ ها دغه نه بعد تا د څوک ویل که دا کمپنی یعنی مایکروسافټ چېرته لوکیټډ دی یا مالک یې څوک دی مالک یې موږ او تاسو سره څه دی ګرانه بیل ګیټس دی ښه د بیل ګیټس په اړه عجیبه افواګانې دلته کې ګډې دي د دې درته مکمل هسټري وروسته را روان درته وایم بعض زرونو ته چې وایي چې دې د فیملي په باره کې معلومات راکړه و بیل ګیټس چې دی 11 زامن لري 7 لوریانې لري بعضې وایي نه 7 لوریانې دي او 3 زامنې دي بعضې وایي یو شیز او بعضې وایي بل شیز انشاءالله تعالی ما سره د هر یو شیز باقي د پکچر شته دی تاسو ته به زه فلش کې دا ټول درکوم ګورئ د کمپیوټر د دنیا چې څونه پکچرز دي ټول مې راکولیکټ کړي درته زه فلش کې درکوم ځان سره ساتلی شئ الله دې راولي سبا دې تاسو هم ټیچینګ کولی شئ اول بیل ګیټس وپېژنې بیل ګیټس څوک دی دا دی بیل ګیټس چې دی موږ او تاسو سره فیملي لري په فیملي کې 2 لوریانې لري یو زوی لري دی فیملي ده ګرانه کوروالی ده 2 لوریانې دي یو یې زوی دی دی غټ شوي ده اولاد ګرانه د کرونا کې 8 میاشتې یا 10 میاشتې مخکې یو افوا ګډه شوې وه ویل بیل ګیټس مړ دی بیل ګیټس خو مه پېژاند که نه فیملي مو پېژندله 2 لوریانې دي یو یې زوی دی نو دغه 8 میاشتې مخکې د افوا ګډه شوې وه ویل بیل ګیټس مړ دی خو بیا بیل ګیټس په خپل ویب سایټ باندې راغی هغوی ویل چې نه زه مړ نه یم څوک مړ دی ډبل بی بگ بیل ګیټس دا څوک دی فادر آف بیل ګیټس چې دې نه ډېرو نه دي خبر د بیل ګیټس پلار د ډبل بی په نوم باندې مشهور و د څه په نوم باندې ډبل بی بگ بیل ګیټس چې 8 میاشتې مخکې هغه وفات شوی و هغه مړ شوی و خپله بیل ګیټس نو مړ شوی ګرانه نو بیل ګیټس هم ژوندی دی هغه د کرونا د وجې پلار یې ضعیف و بیماري پرې راغله هغې کې څه شی شو مړ شو ګرانه راځه ګرانه د هغې نه بعد د دې کمپنۍ لوکیشن یا موقعیت درته ویم دا کمپنۍ موږ تاسو په کوم ځای کې موقعیت لري یو اس اے کې یونایټډ سټیټ اف امریکا دا کمپنۍ چېرته موقعیت لري امریکا کې موقعیت لري بس تېر شه ته مه وایه که نو خو زه لګیا یم که ته پې څه کې اوس به دې بل شی ویلي په شرمونو به دې شرمولي نو دا موږ تاسو څه شي شو ګرانه د ایم ایس افیس په اړه لږ ډېر معلومات بیا هم وایم وینډوز په 1983 کې جوړه شوې ده افیس په 1993 کې جوړ شوی دی ایم مطلب ماکرو اس مطلب سافت چې یو ځای کې مایکروسافټ د کمپنۍ نوم دی افیس د مضمون نوم دی یا وایي چې په افیس کې هغه پروګرامونه شامل دي کوم چې اداري کارونو کې استعمالیږي بیا د مایکروسافټ کمپنۍ مالک بیل ګیټس دی او بیل ګیټس چې دی نن سبا د دنیا اووم مالداره ترین انسان دی زیاتر خلک وایي نه دا اوس هم د دنیا مالداره ترین انسان دی نه
دا اوم مالداره ترین انسان دی. د بیل ګیټس په فیملی کې یو زوی او دوه لوریان او یو کوروالا ده. پلار یې په دغه تېر کرونا کې 9 میاشتې مخکې مړ شو ګران، او دا کمپني موږ او تاسو سره په امریکا کې موقعیت لري. د دې په اړه مکمل معلومات را روان دي. راځو ګران چې د کمپیوټر نیډس ته. کمپیوټر دی که نه، دا کوم شیانو ته ضرورت لري، د څه شي په واسطه دا چالانیږي، کم شیان باید دې دپاره چې دې استفاده واخیستل شي باید وجود ولري. دلته کې موږ اکثر وخت که د یونیورسټي لیول سټوډنټ دی، که د پوهنتون شاګردان دي، که د سکول شاګردان دي، که د کورسونو شاګردان دي، چې تپوس کوي کمپیوټر څو شیانو ته ضرورت لري، وایي دوه، یو هارډویر او بل سافټویر. خو دا غلطه خبره ده ګرانه. خپله کمپیوټر نیډز یا ضرورت چې دي هغه 5 شیزان دي ګرانه، چې په دې 5 کې یو هم نه وي د کمپیوټر څخه ته استفاده نشي کولی. بس داسې فضول ډبې دي. بیا فرست موږ او تاسو سره څه شی دی ګرانه؟ هیومن، انسانان دي. دا زه او ته چې نه یو، د دې خو د خلک دا دنیا ډکه کې څوک د استفاده کولی شي؟ امپوسیبل ده. اول او مهم شیز د کمپیوټر دپاره انسان دی. دویم مهم شیز یې موږ او تاسو سره الکترونیک یعنی بجلی ده، چې دا بجلی نه وي، زه دې هم ناست یم، ته دې هم ناست یو، کمپیوټر دې راته بنډار پروت وي، څوک به ترې استفاده واخلي؟ امپوسیبل ده. نمبر 3 چې دی هغه ډیټا ده، یا موږ او تاسو ورته څه ویلی شو؟ انفارمیشن. ته معلومات کمپیوټر ته ورنکړې یا ترې معلومات وانخلې، ته کمپیوټر همداسې چالانې نه چالانې که نه. دا وایي زه چالانوم، اوس اشاره کې ونه ویلل، دې ویل زه ورته پیښې کوم، همداسې چالانوم بس. نو کمپیوټر ته چې معلومات ورنکوي یا ترې معلومات وانخلې، تاسو کمپیوټر استعمالوئ؟ نه. نمبر 4 چې دی ګرانه هغه څه شی دی؟ سافټویر. نمبر 5 چې دی هغه څه شی دی؟ هارډویر. په دې کې اوس موږ دغه اولني 3 شیزان پیژنو. انسان، شکر دی خپل انسانان یو. الکترونیک بجلی پیژنو، دا چې څه ګوري دا ټول الکتریسټي ده. ډیټا یا انفارمیشن معلومات ته وایي. د معلوماتو په باره کې پوره ټاپک را روان دی درته وایي. تاسو ډېرو نه به سافټویر او هارډویر هم پیژنئ، خو راځو ګرانه سافټویر او هارډویر تعریف کوو. تا ته څوک وایي سافټویر څه ته وایي؟ نو ته به ورته وایي چې that part of our computer which we can see but we cannot touch. یا داسې هم ویلی شو or anything that we have in the computer is called what? Is called هر هغه څه چې موږ د کمپیوټر په داخل کې لرو هغې ته موږ څه شی وایو؟ سافټویر ورته وایو. یا هر هغه څه په کمپیوټر کې چې موږ او تاسو لیدی شو خو لمس کولی نه شو، هغې ته څه شی وایو؟ هغې ته سافټویر وایو. لکه څوک درته وایي څه شی ګرانه؟ لایک دا خپله وینډوز ما کمپیوټر کې اچولې ده که نه، ته دا شیان لمس کولی شي؟ نه، چې لمس کې ته به سکرین لمس کې، ته دا آیکن یې نشي لمس کولی. یا که تاسو وګورئ ګرانه موږ او تاسو څه شی کولی وکړئ؟ ورډ پروګرام، دا پروګرام ته لمس کولی شي، دا لیکل ته په هند باندې ورانولی شي نه ګرانه. یا تاسو وګورئ ګرانه موږ او تاسو سره څه راځي؟ ګیمونه. ته موبایل کې یا لیپټاپ کې یا کمپیوټر کې ته گیم پلی کوې، ته هغه لمس کولی شي؟ نه. یا فور ایگزامپل که تاسو وګورئ انټرنیټ صفحې، انټرنیټي صفحې موږ او تاسو لیدی شو خو لمس کولی نه شو. یعنې هر هغه شیز د کمپیوټر په دنیا کې چې تاسو لیدلی شئ او لمس کولی نه شئ هغې ته موږ تاسو څه شی وایو ګرانه؟ سافټویر ورته وایو. پوه شو په دې باندې؟ ورپسې څه شی راځي ګرانه؟ هارډویر. هارډ مین جامد، سخت. هارډویر څه ته وایي؟ that part of our computer which we can see and also we can touch. داغي برخلاف ده هغه برخه د کمپیوټر چې موږ او تاسو لیدی شو او لمس کوي شو هغه ته څه شی وایو؟ هغه ته هارډویر وایو. څه ورته وایو؟ لایک څو درته وایي څه شی؟ لایک موز. شاباس. لکه څه شی؟ کیبورډ. لکه څه شی؟ ورسټریسټ. اوس به وایي چې سجده پکې لا کومه بلا شو. ورسټریسټ نوم هم کله اورېدی؟ نه م دی اورېدی. کیبورډ خو ټول پېژنئ ماشاءالله. زما نه مخکې مې چې دا کیبورډ دا به څه کوي؟ په هارډویر کې راځي.
د کیبورډ دا شا چې کومه ده دې ته څه شی وایي؟ دې ته ورسټریس وایي. ډېر نه داسې دي بي سی ایس نه فارغ دي دا نن دې تپوس وکړو د کیبورډ شاته څه وایي و د کیبورډ باډي وایو که نه موږ وایو عام اصطلاح. زه د کمپیوټر ساینس شاګردان ته رایم چې دوی ترمنځ او د عامو ګوړو ترمنځ ډفرنټ نه کېږي. وینډوز ته به وینډوز وایي دې ته به د کیبورډ باډي وایي موز بټن ته به موز بټن وایي لیفټ ته به لیفټ رایټ ته به رایټ هر څه غلط دي. نه ګران دا ګوره عادي کوېشن دی چا نن وکړ د کیبورډ شاته څه وایي همدا جواب ورکړي د کیبورډ باډي. یونیورسټي پېښور د پېښور پوهنتون کې موږ خپله سبق ویلی هلته چې څه ټایم تاسو ننوځو د بي سی سیکشن ته ورشئ کمپیوټر ساینس سیکشن ته غاټې دا لیکلي دي چې د باډي اف کیبورډ از نن یا از نوټ د باډي اف کیبورډ د باډي اف کیبورډ از ورسټریس. نو دغې ته موږ څه وایو ګرانه ورسټریس. ګوره عادي کوېشنې دي ګرانه دا ځان سره زده کوي دا ځان کې تغییر راولئ دا باید ستاسو زده وي. یا فور ایگزامپل موږ او تاسو سره څه راځي ایل سی ډي یا موږ او تاسو سره څه راځي دا خو پېژنئ که چې ایل سی ډي ده بلې لیډ یعنې لیډر لیډ څه ته وایي دا ټول خو پېژنئ که چې لیپټاپ دی دا چې کومه برخه رابندو اوربیټ ته یې کولاوو دې ټولې برخې ته موږ او تاسو شی وایو دې ته موږ او تاسو لیډ وایو. ډېرو خلکو چې تاسو کې داسې د کمپیوټر دروازه وایي که نه وایي ډېر دا خبرې اصطلاحات عام دي عامو لهجو کې موږ او تاسو وایو خو د کمپیوټر دنیا او د کمپیوټر زبان الګ دی ګرانه. نو یاد ساتئ موږ او تاسو سره دا دوه نومه یونیک دي یو ورسټریس او یو فی الحال دپاره لیډر دا دوه نومونه زده کړئ دا د تاسو دپاره کافي دي. په دې باندې پوه شوئ. اوس راځو د کمپیوټر پرمختګ سایډ ته. کمپیوټر دا دونه پروموشن یا ترقي کړې ده د دې وجه عامل څوک دي انسانان. ظاهره خبر ده پیرې خو کمپیوټر استعمالوي نه انسانان دي. لکه فرست ټایم موږ او تاسو چې کمپیوټر جوړ شو څومره اته څلوېښت ځانه لګې څه کې څومره کمپیوټر فرست ټایم چې جوړ شو دې کوټې عمره. دا خبره ډېره عام ده. بعض ورونه تپوسو کې د کمپیوټر استاذ وایي سرجي کمپیوټر څومره په غټه کوټه کې بناسي لکه دې کوټې عمره سبا یې په وړه کوټه کې ګیر کا ورته سرجي کمپیوټر څومره درته په وړه وکړي لکه دا کوټه سړی کنفیوز شو دا کمپیوټر غټې کوټې سره مقایسه کړي که وړې سره مقایسه کړي. یاد ساتئ ګرانه کمپیوټر موږ او تاسو سره فرست ټایم چې جوړ شو د هغې وزن څومره ګرانه 15 ټنه څومره 15 ټنه او کمپیوټر کې فرست ټایم موږ او تاسو سره څومره پرزې یو ځای شوي وي ګرانه 1,50,000 پرزې وي په کمپیوټر کې 1,500,000 برخو څخه کمپیوټر څه شوی جوړ شوی چې اوس کمپیوټر یو څو کیلوګانو ته راغلی. دا دونه پروموشن یا د دونه ترقي چا ورکړې ده د دې لامل یا وجه موږ او تاسو سره څلور کمپنیانې دي ګرانه خلک خودي ترقۍ وجه چې دا ورځ تر ورځ راوړو کوي ورځ تر ورځ ترقي ورکوي. څو کمپنیانې دي څلور چې دې دلته کې زیاتونه نه خبرې دي. اوله کمپني موږ او تاسو سره کومه ده ګرانه اوریکل کمپني. دویمه موږ او تاسو سره ګرانه اډوبي کمپني. دریمه موږ او تاسو سره ګرانه مایکروسافټ کمپني. اور څلورمه ګرانه موږ او تاسو سره سیسکو کمپني نه سیسکو کمپني خو زه یې ویم که نو څه ته یې وایي څه ورته وایي ګرانه سیسکو کمپني ورته دا ځای داسې دی چې تاسو خپلې غلطۍ نه صحیح کوئ. زه هم ګوره په انګلیش کې ډېر تکړه نه یم په همدې شیانو باندې پوهېږم. نو اوریکل کمپني ده ګرانه اډوبي کمپني ده مایکروسافټ کمپني ده اور سیسکو کمپني ده. what does it do دا کمپنیانې څه کوي دا کار به انشاءالله تعالی سر د سبا نه وایو. نن دپاره هم دومره کافي دی. پوه شوئ که نه هر څه محترم مشکل خو به نه وي چا ته څه مشکل وي از ا برادر د ورور په حیثیت تپوس کولی شئ مشکل خو به نه وي انشاءالله تعالی. راځم ګران ځان سره ټریک سایډ ته. موږ و تاسو پرون ویلي چې موږ به هره ورځ یو ټریک وایو. ټریک مین چل فریب هغه شیان چې نورو ته نه وي زده. لکه پرون موږ او تاسو ویلو چې how we can hide the drive څنګه کولی شو چې یو ډرایو پټ کړو.
دلته تاسو ته ما پرون ویل چې فولډر پټول، ویډیو پټول، آډیو پټول، فایل پټول، گیم پټول، سافټویر پټول دا عام دي، دا هر سړی مني. خو که ته ورته وایې چې ما ته دا ډرایو مکمل پټ کا، دا در سره نه مني، و دا امکان نه لري. او زمونږ استاد دپاره مهم شي ډرایو دی، ځکه زمونږ د فیملی ډیټا به وي پکې، کورنۍ ډیټا به وي پکې. به څنګه پټوم؟ یا په دې کې به زما دفتر ډیټا وي، زه به خلکو نه څنګه پټوم؟ نو راځو ګراندار ته یو ځل بیا کوم د دې بازارونو دپاره چې پر نور راغلي چې ډرایو به څنګه پټوي. په دفاترو کې دا موږ او تاسو سره ډېر زبردست رول لري ګرانه، دا شی باید ستاسو دی وي. نو زه راځم دغه ای ډرایو پټوم. کوم یو ډرایو؟ ای چې هر یو تاسو پټوئ ستاسو خوښه، زه ای پټوم. نو څه به وکړم ګرانه، ښه کلیک به په کمپیوټر باندې وکړم او څه ته به راشم؟ منیج ته. دا به راخلاص کړم ځان سره، او اس کے بعد لږ صبر به وکړئ ګرانه، ډیلې به وکړئ. تاسو سره براشي کمپیوټر مینجمنٹ، اور اس کے بعد په څه به کلیک وکړئ ګرانه؟ په ډیسک مینجمنٹ به کلیک وکړئ. بیا به لږ صبر وکړئ، اور د هغې نه بعد کې به تاسو ته ګوره ستاسو ټول ډرایوونه راشي. زه کوم ډرایو پټوم؟ ای پټوم که نه؟ نو په همدې به د پاسه څه وکړئ؟ ښې کلیک وکړئ، اور څه ته به راشئ؟ چینج ډرایور لیټر ان پاتس ته ګرانه. دا به راخلاص کړئ، اور اس کے بعد څه به وکړئ؟ ریموو به کوئ، دا به یس کوئ، صبر به وکړئ، اور دغې نه بعد دا به مینیمایز کوي. کمپیوټر ته یو ریفریش ورکوم، راځم ګورم هغه ډرایو موږ او تاسو سره شته دی ګرانه؟ نشته دی. وي به خو موږ څه کوو؟ پټم. واپس یې راوړم، طریقه مکه ده ګرانه. ځان سره به څه وکړي؟ هماغه ښې کلیک به په کمپیوټر باندې وکړي، امکه منیج ته به راشي، اور اس کے بعد کہاں پر ڈیسک مینجمنٹ ته به لاړ شي، اور اس کے بعد چې کوم ډرایو تاسو پټ کړی وي د هغې به نوم نه وي. وردا نومونه لري سی، دا وګوره کې ایچ آی ډي اف، خو دا نوم لري نه. په همدې باندې به ښې کلیک وکړو، څه ته به راشي؟ چینج ډرایور لیټر پاتس ته مکه ځای دی، خو بس اډې راوړي او ریموو یې پټوي. نو په اډ باندې به کلیک وکړئ، خو یاد ساتئ دا حروف به نه بدلوئ. که دا مو بدل که نو ستاسو چې څونه ډیټا وه هغه د لاسې ځي، بس فارمیټ شي در سره، نو حروف به نه بدلوئ. په دا به اوکې کړي، او د هغې نه بعد کې به دا کلوز کړي، بیا به راشي وبه ګورې تا سره بس تا هغه ډرایو راغلی وي چې څه پکې دي، هماغه رقم پکې دي. دا پرونۍ خبره وه ګرانه. راځو نن ځان سره یو فولډر جوړو، وا خو بدون د نومه. د څه دپاره؟ ګټې ډېرې زیاتې دي. یوه ګټه یې دا ده چې دا به سرچ کېږي نه. څه کېږي به نه؟ سرچ کېږي. ته کور کې مشر یې، کشر یې، ستا نه مشر ورور شته، تا په فولډر کې فلم واچاو، ته اوس وایې که زه دې ته نوم ورکړم او دا مې چېرته سرچ کړي مشر ورور ورک، خو دا ورته راښکاره کېږي که نه چې دې شیز کې وګوره څه پراته دي. که یو حروف یې ورک را پیدا کېږي. زویم فولډر دې وي خو نوم دې نه وي. عادي کوېسچن دی، کارونه ډېر زبردست دي، ډېر در سره منیم نه، او دا امکان نه لري. ستاسو مخامخ زه راځم دا نوم تې ځان سره ختموم. د نوم په ختمولو خو پوهېږئ که نه؟ بیک سپیس په واسطه یا موږ او تاسو سره چې د هغه شی پې سرچپوي. نوم دې ختم کو چې انټر زه ووهم، نوم بیا اخلي. د نوم د ورکولو لنډه لار F2 بټن ده ښه. F2 سره ګوره هر شي ته نوم ورکولی شئ. کوشش وکړئ شارټکټ زده کړئ. ولې؟ شارټکټ کې کار تیزوي، کار ښه کوي. ته به اوس د نوم دپاره ښې کلیک کې او بیا به راځي رینیم ته، بیا به دلته ته نوم بدلئ. اسانه خبره، انتخاب کو، F2 بټن پې ووهه، ختمه خبره. زیات درنه وایي سپیس ووهه. ستاسو مخامخ زه سپیس ووهم، چې انټر ووهم نوم ورته بیا راغی. زیات درونه وایي ډاټ ووهه، یعنې فل سټاپ. فل سټاپ مې ورکو، چې انټر ووهم دا الاوډ نه دی. زیاترونه منیم نه، زیاترونه منطقي جواب هم پیدا کړی دی. تا په کور کې یو نفر بې نومه کتلی دی چې ورته یې نه وایي چې دا هم نه کېږي، هېڅ د ده نه ځان خلاص. خو دا کېږي ګرانه. تاسو به فولډر څنګه بې نومه جوړوئ؟ ګورئ ورته فولډر دې واخیستو، راشه ځان سره رینیم ته، اور اس کے بعد په دې نوم باندې ښې کلیک وکړه، اور راشه ایزٹ انکوډ کنټرول کریکټر ته، اور اس کے بعد څه ته راشه؟ زیرو جوائنر ته. په دې کلیک وکړه اور انټر پریس کړه، ختمه خبره. دا اوس نه سرچ کېږي.
بچ دې کې د څه واچول محفوظ دي که څوک هم سرچ ته راځي نوم ورته ورکوي نو دلته به حتما ته نوم ورکړې چې نوم ورنکړې ته څه پیدا کړې نو دې کې اوس د ډېټا محفوظ ده کارونه ډېر زیات دي ګټې ډېرې زیاتې دي خو ان د فیوچر درته ټول وایم انشاءالله تعالی فی الحال دا ګټه ډېره ده په دې باندې پوه شوئ اواز کې هم لږ خوند نه بلې طریقې ته ګورئ راځم ځان سره سرچ ته ګرانه د سرچ لنډه لار وینډوز بټن پلس ایس ته چې کله هم تاسو د کیبورډ نه وینډوز بٹن ونیسئ اور اس کے ساتھ اس پریس کے نو سرچ پر راشي بیا هم وایم لرن د شارټ کټ کیز راځم ورته څه وکړم سی ایچ نو راغلی څه شي ګرانه کریکټر میپ په دې به کلیک وکئ دا به راخلا شي تاسو سره ګرانه په دې کې دا خالی ځای دی که نه دا به څه شی کوي ځان سره سلیکټ اور اس کے بعد څه به ترې واخلئ کاپي اور دا به څه کوي بند رائٹ کلک نیو فولډر به واخلي رائٹ کلک اور څه به یې کړي پیسټ او انټر به ووهئ پوه شوئ بیا هم اواز کې خوند نه بلې طریقې ته ګورئ راځم زه سره فولډر اخلم نه سرچ کېږي نه لکه نو دومره دا ځای تا ته معلوم شو بل چاته لا نه دی معلومه یو طریقه یې دا ده د کیبورډ نه به د څه بټن ونیسئ الټ ودنیوله 255 به ووهئ پرېږده او انټر ووهه زم شو ګوره دا ځل مې اواز ښایسته راځو بلې طریقې ته ګورئ راځم ځان سره فولډر اخلم والې غستو همدا د آل بټن ونیسه 0 1 0 0 1 سلو شپېته ووهه او پرېږده او انټر ووهه زم شو که بلې طریقه وکړم اورګډ واسې به یې نه زده کوئ نو دا مونږ ورته د نن ورځ ټاپک په کوم ځای ناستئ پوه شوي تپوس کولی شئ ګرانه استاد ما کمپیوټر وینډوز 7 دا فی الحال خفه کېږم فی الحال چې دا کم کار کوو په ټول شیانو کې کېږي نه په هغه کې به بسم الله لیکل استاد ما پې ټرای وکړم بسم الله نه بغیر نور چې اساس وینډوز کې زه کوم دا پکې کېږي درته به یې زه وایم چې کومه وینډوز موږ وایو څنګه به انسټال ووه دا ټولې خبرې روانې دي هغه ډیجران نه یم چې انسټالیشن هم پکې درته پرېږدم انسټالیشن نه یې درته شروع کوم ځکه د انسټالیشن تاسو نه په اسلام پلاس کې 300 روپۍ اخلي نو هغه هم درته پریکټیکل کوم ګرانه د ایر د شروع کوم انشاءالله د تر زیټه پورې تر څخه څه مشکل خو به نه وي انشاءالله استاد دغه ته چې وایي دا وړوکي دا خوځېږي چې استاد دا ښې دې ته کارسر وایي یا ورته پوینټر وایي څه مشکل خو به نه وي انشاءالله زده هم شو که نه ویډیو به وګورئ ټیک شوه سیکنډ ډے آف وینډوز نه سیکنډ ډے ښه راځم زه سره ګرانه دا هم دا نوټ شو ښه چې کوم سبق هم نن وویو د دې نوټ هم ګوره په همدې کې درته اچوم ښه